بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د طالبانو حکومت په افغانستان کې یو کال برابر کو د تیر یو کال باندې یو نظر اچو چې د طالبانو حکومت څخه وکړل سي کامیابی ترلاسه کړي پس کې ناکام شو. امریکا ته ولې خفره ولې نه تسلیم کړي د دنیا ولې نه تسلیمي او چې اوس کوم خلک داسې دي چې د طالبانو د حکومت په سپورټ کې دي نه هغوی خو آل از ویل چې کوم خلک داسې دي چې هغه د طالبانو د طالب د نوم نه خلاف دي نه هغوی وایي هر څه په ځمکه پراته دي او افغانستان تباه شو. نه داسې نه بلکې پوره داسې جایزه اخیستل پکار دي چې ښه کړي دي نه هغې ته ښه ویل پکار دي چې ثبت دي نه هغې ته بد ویل پکار دي. لومبی ګورئ دوحه معاهده هغه معاهده وه چې د دې معاهدې مطابق امریکا د افغانستان نه بار ووته او طالبان چې وو هغوی حکومت ته رالل. نو طالبانو پر دوه معاهده کې امریکای سره سوادې کړې وي امریکای دوی سره سوادې کړې وي. لکه اوس هغه د څو ورځې مخکې چې د القاعده مشر ایمن الظواهري د امریکای په ډرون حمله کې په کابل کې وویشتی شو. نو طالبانو وایي چې امریکای د دوه معاهدې خلاف ورزي وکړه. بل طرف د امریکا په طالبانو باندې د دوه معاهدې خلاف ورزۍ څه الزامونه لګوي یا پکې رستو را روان دي. دې دوه معاهده کې طالبانو دا خبره کړې وه چې زموږ ډومبی چې کوم دور و د 1996 نه والی 2001 پورې نو موږ به هغه شان سختۍ سره حکومت نه کوو. امریکای ته یې دا ویلي وو. نو امریکا او یورپ چې وه نو هغوی د دوی نه لکه دا واده اخیستې وه چې تاسو به داسې سختي نه کوئ. اوس د هغې نه پس امریکا وایي چې هغوی هغه شان سختي کوي. نو د امریکې خبره ټوټل ټیک نه ده. طالبان د تیر دور نه بدل دي. څنګه بدل دي؟ نو ګورئ لومبې د جنکو پرایمري سکولونه کولاو دي. لکه تیر کې د جنکو پرایمري سکولونه بند وو. د کیلونو چې کوم میدانونه دي هغه آباد دي او میډیا چې دا نه هغه کولاو ده. ټي وي چینل یې کولاو دي تر دې پورې چې فیمیل هم په ټي وي چینلو کې کار کوي او ورسره سوشل میډیا فعاله ده. نو سوشل میډیا نه طالبانو پسې هم پوسټونه شیر کیږي خو بیا هم سوشل میډیا فعاله ده او چلیږي. نو مطلب دا دی تر دې پورې خو د هغې نه بدل دي. خو د امریکې څه نورې غوښتنې دي او هغوی وایي چې دی په دې باندې عمل نه دی کړی نو ځکه هغوی طالبان نه تسلیم کوي. ښه اوس ټیک څه دي؟ نو ګورې ټیک دا دی چې امن خو راغی. دې خبره کې خو شک نشته چې جنگ ځپلی په کلونو باندې ځپلی افغانستان چې دی نو که د طالبانو ډومبي حکومت راغلی و نو هم په هغې کې امن و. اوس هم لکه د افغانستان کې چې کوم افغانان دي هغې کې داسې خلک چې هغې د طالبانو نه خلاف هم دي چې د هغوی نه هم ته تپوس وکړې چې ملک حال څنګه دی نو هغوی وایي که نور هر رنګه دی هغه جنګ خو بس شه که نه. نو دې کې شک نشته چې جنګ خو ودرېده که نه امن راغی. دا یو خبره ده. دویم نمبر دا ده چې طالبان په دور کې بدعنواني او کرپشن انتهایي کم شوی دی. لکه ګورئ دې خبره کې هم شک نشته چې د اشرف غني په دور کې په بې پناه کرپشن و. ځکه چې موږ تاسو ټولو ته پته ده چې افغانستان په بیروني امدادونو باندې چلېده په اربونو ډالره به راتلل او هغه به غیبېدل که نه. نو دا بدعنوانه عمله چې کومه وه سرکاري عمله چې وه او نو دوی په ګډ جوړ او کرپشن و. نه کرپشن ډېر زیات کم شوی دی. دا هم یو ښه خبره ده. نمبر 3 خبره دا ده چې طالبانو یو دا واده په دې دوه معاهده کې دوی سره کړې وه چې موږ به د افیون چې دي نه د دې دا کاشت به کمو. نو هغه تر ډېره حده بلکل بنده به وي نو تر ډېره حده پورې هغه کم کړی هم دی. ښه اوس ګورئ دا خو صفا خبره ده چې کله کرپشن په یو ملک کې کم شي نه مدني خو به لکه سیوا کېږي که نه. نو په طالبانو په دور کې د ملک آمدني سیوا شوې ده. د ملک آمدني سیوا شوې ده بیا هم معاشي بحران دی نه هغه جدا خبره ده هغه پکې رستو را روانه ده. دا خو چې کوم خبرې ټیک وي نه هغه دي. اوس دې طرف ته ګورئ مشکلات څه دي؟ نو مشکلات ورته دا دي چې ګورئ طالبان خو هغه خلک ته چې هغوی په میدان جنګ کې وخت تېر کړی دی. نو د میدان جنګ د کلاشنکو پر ګولۍ والا خلک په دفتر کې چې کیني او هغوی د دفتر کار چلی لکه ایډمنسټریشن ته راشي نو هغوی خو په دې کې نه ایډجسټ کېږي که نه. نو لومبۍ غټه مسله دی ته دا ده چې دوی سره د دې کار د دفتر د چلولو تجربه خو نشته. دا ورته یو ګرانه ده. نمبر 2 دا ده چې څنګه طالبان رالل نو 2-3 لکه افغانان بار لړل هغوی ډېر زیات خپل فیلډ ماهرین و ایکسپرټس وو. نو دلته کې اوس هغه ایکسپرټس او ماهرین چې دي د هغوی هم کمېرې نو دا په څو پیرې ته طالبانو هم د خپل افغانانو ته دا درخواست کړی دی چې تاسو خپل ملک ته راشئ او د خپل ملک خدمت وکړئ. نو دا تاسو ته معلومه وي چې طالبان وایي چې زموږ دا اوس چې کوم حکومت دی کوم وزیر اعظم دی کوم سیټ اپ دی دا عبوري دی او دې سره د موږ به آیین جوړو ځان له. نو د آیین چې کله موږ جوړ کړو نو هغې نه به ګورې ټولې دنیا ته بیا پته ولګي چې طالبان څنګه سیسټم غواړي یا د طالبان څنګه سیسټم دی. نو د آیین جوړول چې دي نو دا دوی ته لکه یو چیلنج دی او پکار ده چې زر یې جوړ کړي چې زر خلکو ته پته ولګي او دوی هم هغه کلیر شي په خپل واضح شي په خپل مقاصدو کې که نه. او ورسره د ټولو نه ګرانه مشکله غټه خبره چې کومه ده هغه دغه ده چې تقریبا 10 ارب ډالر د افغانستان چې دي هغه په بهروني دنیا کې امریکې منجمد کړي دي. چې منجمد کړي دي فریز کړي دي. نو اوس هغو طالبانو د افغانستان پیسې دي طالبانو ته نه میلاویږي. د هغې د وجې نه دلته کې افغانستان اکنامک کرایسس کې دی او ورسره دا دی چې د اشرف غني تر دوره پورې دا چې 20 کاله امریکا دلته کې وه نو د افغانستان سورس اف انکم چې و نو په هغې کې 80% حصه د بیروني امدادونو وه. اوس هغه بیروني امدادونه خو ودرېدل. اوس هغوی کله ناکله چې کوم دی هغه د دغه لپاره صرف راولیږي چې کومو خلکو ته لکه مطلب دا دی غذایي
ډوډۍ په کار ده، د هغه نه څه لږې پیسې راولېږي. نوره بیروني امداد خو نشته نه، چې بیروني امداد نشته نه، که طالبانو خپله مدن سیوا هم کو نه هغه 80% چې دلې کې نه طالبانو به څومره سیوا کړی. د دې ځای کې طالبانو ته غټه مسله دا ده چې د دوی منجمد اساسي هلته کې دي، نه اساسي ورته خپل نه میلاویږي او دنیا نه دي تسلیم کړي، نو بزنس او ټریډ هم هغه شان نه کېږي چې څنګه پکار دی، انویسټمنټ هم نه کېږي هغه شان چې څنګه پکار دی. نو افغانستان مکمل په اکنامک کرایسس کې راګیر دی او د ولس ډېر بد حال دی، تر دې پورې چې خلک ډوډۍ پورې حیران دي. اوس غلط څه دي؟ نو غلط دا دي ګورئ چې د جنکو های سکولونه د تېر یو کال نه بند دي. هغه فیمیل او په زرګونو باندې فیمیل چې هغوی به دفترو کې یو ځای بل ځای کار کو، نو هغوی باندې پابندي ده، نه هغوی کور کې نستي دي، خو بېروزګاره شوې. نو اوس چې هغوی کار کو پیسې راتلې نه خوراک یې کو، نو اوس په څه خوري؟ نو دا پکې یو بله خبره ده. بل حجاب باندې چې هغوی وایي چې حجاب باندې مکمل پابندي ده، مکمل چې زنانه بهر راوځي هغوی به مخ پټوي، او ورسره موسیقۍ باندې پابندي، او موسیقار چې کوم دي نو هغوی اوس رېدلي دي، نو څوک پېښور ته، څوک یو ځای ته، څوک بل ځای ته راغلي دي. نو د دې څلورو واړو خبرو د وجې نه امریکا د دوی نه چې کوم دی نه د غټ ریزرویشن د هغوی په دې باندې دی چې تاسو فیمیل له چې کوم رایټس پکار دي نه هغه له تاسو نه ورکوي. نو دا د هغوی هغه ریزرویشنز دي، د دې د وجې نه یې نه تسلیموي، او چې امریکا یې نه تسلیموي نه هغه ټوله دنیا نه تسلیموي. لکه ترکمانستان او پاکستان او روس او چین د هغوی سفیران په کابل کې ناست دي، خو هغوی هم چې کوم دی نه فارملي د طالبان حکومت نه تسلیم کړی. نو د دې امریکې د نه تسلیمولو دا وجه ده. او طالبانو مخکې ورځو کې چې کوم دی نه دا ویلي چې امریکا د بڑے دل کا مظاهره کرے ہمیں تسلیم کرے گا نه. نو بیا یو سړي وی چې دا اوس وګورئ په دنیا کې په ډومبي ځل باندې یو فاتح قوم دی، یو مفتوح قوم نه خپل تسلیمولو خیر غواړي. نه دا خبرې خو په خپل ځای باندې شته چې د امریکې په دنیا کې یو سټیټس دی، نو چې هغه ته چیلنج کوي، نو ته خو هغوی داسې نه شي کولی، خو ځان خرابوي که نه په هغې باندې. نو د دې نه تسلیمولو د وجې نه افغانستان ته دغه ټولې مسلې جوړې دي. نو اوس څه کول پکار دي افغانستان له ګورئ څه کول پکار دي؟ داسې چل دی چې طالبانو نه چې کله ته تپوس وکړې چې ته ولې دا کار نه کوې، ولې دا کار نه کوې، موسیقۍ باندې ولې پابندي ده، حجاب باندې نه، هغوی وایي چې دا خو اسلامي دي او موږ خو اسلام مطابق به تېرو. نو ګورئ چې کم کارونه داسې دي چې لکه اوس های سکولونه دي جنکو بند دي، نه دا خو کولاو کېږي که نه، دې دا غیر اسلامي نه دی که نه، ټولو مسلمانانو ملکونو کې ولې جنکو های سکولونه نه دي کولاو. داسې کار دی چې طالبانو له پکار دي چې کم از کم هغه کارونه چې هغه اسلام سره په کنټراډکشن کې نه دي او هغه کول پکار دي، نه عادي وکړي چې مغرب او امریکا دومره سیټسفاید شي چې دوی تسلیم کی او افغانستان سره چې کوم دی نو بیروني سرمایه کاري راشي، تجارت شروع شي او د افغانستان خرڅ شروع شي. نو دا د افغانستان د طالبانو د حکومت باره کې یو څو خبرې امید دي ستاسو به خوښه شوي. ډېره مننه.